نه دی ته خو خانده خدای ته وګوره لیونۍ چپ شه لیونۍ زموږ د ګور خو قیامت دی قیامت لالا لالا جاړي خو باغه ځکه چې خپل کور به پرېږدي تاسو څه کې پوهېږم چې په موږ باندې څه تېرېږي په هوا کې الوتل د دواړو یو دی د ټپوس مقام جلا د باز جدا قدرمنو کتونکو عظیم خان یم له وطن سره زما پر څنګ باندې یو دروند میلمن ناست دی له ده سره د ده پر ژوند او پر خوند باندې مرکه کوو دا د فلمانو او د ډرامو یو نامتو انسان دی تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې د ده ته شرارلاست بیایم السلام علیکم. وعلیکم السلام. موږ کتونکو ته خپله لنډه پیژندګلوي وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حسین خان دی او موږ کراچۍ نه پښتو ټیلی فلمونو کې کار کوو او تقریبا سن 2002 نه موږ لګیا یو او د خپل قوم لکه عکاسي کوو د پښتو او تاسو یې زموږ تپوس هم وکړو مېلمانه یې زموږ پټې نه او ستاسو د چینل موږ ډېره غټه شکریا ادا کوو چې هغه زموږ ته دونه په دروند نظر باندې وکتلو نو دا زموږ دپاره ډېر د احساس خبره ده او بله خبره دا ضرور چې دا فلمونه چې موږ رغو یا مطلب ډرامې که نه نو دا اوسو ډېرې کمې شوې او کمې ځکه شوې چې دا د پته د پښتو کلچر ملا اوس هم دا ژوندی دی فلمونه خو د پښتو چل رغېږي خو لیکن هغه فنکاران چې کوم غټ غټ فنکارانو بدر منیر صاحب او آصف خان او جمیل بابر دلی وو داسې ډېر ښکلي ښکلي فنکارانو چې هغه اوس نشته په موږ کې او نوي نوي کسان راځي لکه ارباز خان دی شاهد دی او داسې عجب ګل صاحب دی ډېر ملګري دي هغه هم زموږ ښه تعاون ملګري دي راځي زموږ سره ملاقاتونه هم کېږي او لیکن هغه ځانه دور او دا ځانه دور دی که نه دا اوس لیټسټ دور دی ډرامې په لیټسټ دور باندې جوړېږي لکه فلمونه په لیټسټ دور باندې جوړېږي نو بس دا زندگی ده داسې ډېرېږي نور موږ هم زندګۍ کې خپله مزدوري کوو او پارټ ټایم چې لکه موږ چوټي نو موږ ځانه د خپل ملګري کهاني ولیکو هغه هم ښه ښکلې کهاني ولیکو په هغې باندې موږ بیا دا ټیلی فلم جوړو او هغه عوام ته نشر کوو. ته دې لاین ته څنګه راغلې؟ بس لین خو داسې زه رالم جي فلم لین ته چې فلمونو زما فلمونو شوق د کتو موږ به د بدر منیر صاحب فلمونه کتلو آصف خان زما د خوښې اداکار و هغه فلمونه ما کتو او بیا په پاکستان کې زما د خوښې نه ټول غټ اداکار چې و نو هغه و الله دې وبخي منور ظریف صاحب و او د هغه نه بعد چې ندیم بیگ د هغه فلمونه ما کتل نو د هغه فلمونه لکه چې زندګي او سنګدل او د هغه نه بعد د لازوال یو فلم راغی نو لازوال یو داسې کهاني وه چې هغه د مینې باندې جوړه وه جنې سره مینې او هغه داسې مینې چې هغه د حد نه زیاته مینې نو هغه فلم چې ما وکړ نو ما ورته دا کهاني خو روح بخو زما سره لکه چلېږي نو خدای شته په هغه باندې ما فلم هم جوړ کړو په پښتو کې لازوال فلم ما په پښتو باندې بیا جوړ کړو لیونۍ مینه او هغې کې موږ کار وکړو او داسې زموږ شوق و څه زموږ دا ملګري زما دا کم دوستان چې زاړه علي اکبر صاحب دی دا زموږ سره دا هم زوړ اداکار دی زما نه مطلب لکه سینیر دی او د نه بعد بیا په کراچۍ کې زما نمبر راځي نو دا خپل ملګري پر لانډي کې رسول خان دی ډېر ملګري دي دلته اسلام بنیوي صاحب دی او رضا خان پاکستاني دی ډېر ملګري دي سره چې هغه دا ټیلی فلمونه جوړوي او خپل کار کوي او د کراچۍ خلک چې دی نو هغه ما سوچ کې د خپل فنکاران دي خو لیکن هغه ډایرکټر او هغه پروډوسر موږ ته نن تاریخ په ونه نه ملاو شوی چې هغه رسپونس راکړي زموږ د هغه کار زموږ د هغه محنت چې یاره دغه دومره ښکلي کسان شته او دا مخکې ایستل پکار دي نو موږ ته رسپونس نه ملاویږي موږ دا غواړو چې موږ ته د چینل له طرفه موږ ته د فلم دنیا له طرفه لکه په ګډه صدا باندې موږ ته هم داسې یو ټیلنټ ملاو شي که موږ نشو کولی دا به موږ معذرت وکړو او که چېرې موږ کولی شو او به موږ د هغه ټیلنټ و نو انشاءالله تعالی چې کار بوله موږ A1 کړو د فلم مین شی چې دی هغه پروډوسر دی هغه پیسې خرچه کوي هغه خپل فلم د ښایست لپاره څه کارونه نه کوي داسې ډایرکټر چې مضبوط وي هغه مکالمې او داسې او د هغه نه کار د فنکار نه والي او محنت باندې
هغه فلم نورم ښایسته شي بیا مخکې وروسته بیا کار د اداکار دی چې اداکار هم ښکلې اداکاري وکړي او هغه دنیا ته محسوس کړي چې یاره ما کې ټیلنټ شته او زه دا فلم رغوم او انشاءالله دا به خلک خوښوي. ستا په دغو ډرامو فلمانو کې تر ګردو د خوښې کردار چې ته ځینې مطمئنه سوی جی دې خو ما تقریبا ډېر فلمونه راکړي دي خو ما تقریبا یو 2-3 فلمونو کې ویلن کردار کړی دی د هیرو نه علاوه او خلکو ډېر اپریشیټ کړی و. جی جی خو لکه زما د دوست هم تاسو ته یو انټرویو کې وي چې لکه ما ته ډېر خلک وایي چې لکه ته به ویلن راځي خو هیرو به نه راځي. نو په ما باندې بیا ډېر خلکو اعتراض وکړو چې وایي ته به هیرو راځي خو ویلن به نه راځي. نو زما یو فلم و تربورو چې پای کې ما ډېر ښکلی ویلن کار کړی و. بیا یو فلم زما هغه منګه کې ما د ویلن کردار کړی و نو پای کې ما اساسو بلوچ لباس دی او مطلب لکه پاړی دی او دغه یو پنځګیره ده نو هغه فلم کې ما ویلن کار کړی و هغه هم ډېر ښکلی و. نور خو چې فلمونه موږ څومره کړي دي ماشاءالله به ښه ان شاء الله تعالی خلکو خوښ کړي دي او څومره ملګري دي پرستار دي موږ د هغو ډېر شکر ګزار یو ځکه چې دا زموږ پښتون قوم ګوري موږ پښتو ژبه کې فلمونه راغو که چېرې دا موږ اردو کې راغلی نه پوره دنیا به کاته ځکه چې دنیا کې اردو هر ځای چلېږي که نه اردو زموږ قومي زبان دی او موږ زیاتر پښتو کې فلمونه راکړي ما یو پنجابي کې مې یو فلم راکړی و او د هغه نه علاوه داسې اپر خو اردو کې راځي ټي چینل نه خو لکه هغه د لږ ساعت لپاره اردو کې کردار نو اردو کې کردار موږ نه کوو. په دا ګردو فلمانو کې ستا د خوښې ډایلاګ نو زما پای کې یو فلم و دا واده زما ضرور دی جی او پای کې زما مطلب لکه ډېره شعر و شاعري هم ده او ښه ښه مکالمې پکې هم دي. پای کې زمونږ مزار ته ځو د پیر بابا د ویلنان ما ته مخې ته ودرېږي وایي د پیر بابا لارې دې سختې او د ګلو لښته سره ده تېر بشي نه. جی نو هغې کې د هغو لکه زه یو قسم د هغو اوښی یم خورې ما سره وي نو هغه ما له هغو نه راکوي لکه ما ته وایي تا به مګر مونږ مړ کړو نو زه ورته یم شمه زما عزت دی او ستاسو کره زما امانت دی او که پر ځان را نه کړه که نه نو د مټو په زور به دنه راولم د مټو په زور. له پښتو نه جدا د په اردو کې کار کړی دی او که نه؟ جی ما خو اردو کې کار نه دی کړی خو لکه داسې اتل لکه ډېر شی دی خو لکه ما ته دوی چې एउटा کوټې کار شی دی एउटा کوټه کار زه نه کوم. قدرمنه دا ماته وایه چې ستا پر څو ژبو عبور حاصل دی؟ دا چې خو پښتو زموږ خپله ژبه ده او ما له اردو هم ښه برابر راځي اردو زموږ صفا ده کراچۍ کې ډېر وخت نه پاتې کېږي 40 سال وشو او پنجابي هم ښه پوره راځي او سندۍ کې رالم تقریبا ښه پوره مطلب کار کولی شم او په بلوچۍ پوهېږم برابر لګه ویلی شم لګه زیاته نه شم ویلی خو نه انشاءالله چې هغو سره کار کوم نو دا به هغه سم کولی شم. نو دا ژبې زموږ د ملک ژبې دي پکار چې موږ ټولې زده کړو زموږ د ملک چې کومې ژبې که هغه د کوټې که هغه د مطلب بلوچستان والی که هغه پنجابي که هغه سني که هغه اردو وي او پښتو خو زموږ خپل زبان دی نو چې موږ ته کار ملایږي انشاءالله نو موږ د دې زبان والا سره هم کار کولی شو. دا شوبیز کې خلک دا یایي مخلوق دا یایي چې مطلب په دغه کې ګټه ډایرکټر پروډیوسر کړی دی نور چا دغه فنکاران چې کوم وي دا غریبان بالکل لاندې پاتې وي ته په دې کې څه یایي؟ نو دا خبره خو بچه ډېرو خلکو لکه صحیح هم ده او خاص تر پاکستان ته وګورې زموږ ملک ته نو په دې کې د فنکار ډېر بد انجام دی ځکه چې اکیډمي نشته او دا یو ډېر ضروري سوال تا وکړو او نن تا ته د دې په حواله باندې زه تاسو دا نشر کوئ نو ډېره مننه ولې چې پاکستان کې اکیډمي نشته او د فنکار هېڅ قدر نشته. فنکار صرف د هغه ټیمه پورې د هغو خلکو دپاره فنکار دی چې د هغو سره کار کوي د هغې نه بعد د هغه سره د هغه څه واسطه نشته د خپلې ګټې سره یې واسطه ده. نو د فنکار ډېر بدلت ته ځم چې د فنکار قدر دې وشي فنکار ته دې هغه شان وګورو چې کوم چې زموږ په پړوسي ملک کې کتلی کېږي یو کوڅې نه ماشوم راپاسي او هغه فنکاري وکړي او هغه له داد ورکوي خلکو او د هغه اپریشیټ کوي چې لکه دا دومره ښکلی کار کوي. نو موږ د دې ځای خلکو ته هم وایو ډایرکټرانو پروډیوسرانو ته نن سبا خو د هغو خپل هم ډېر بدلات دی الله پاک چې دی که نه هغه نظام داسې چلی چې ته څنګه په کوم نظر چاته ګورې په هغه نظر باندې ته الله ګوري
نو موږ دا چاته بد نه وایو چې یاره پلانکې سړی بد دی پلانکې ښه دی الله دې ټول ښه کړي الله دې ټول کامیاب کړي او زما دا کوشش دی چې زه هم چې موږ هم د یو سړي دپاره داسې کار وکړو چې هغه هم وګټي او موږ هم وګټو. په پاکستان کې داسې تنظیم ستاسو د فنکارانو تنظیم یونینې وي انجمنې وي داسې یو تنظیم مخکې رخ شوی په دې سوات کې مرګ رکړی دی لاهوره پورې او هغې کې به هغو څه مخانه دي داسې کېښودې و د فنکارانو منکارانو له څه وخته پورې هغه به هم راښودی بیا هغه بند شو او د ګورنمنټ د طرفه خو نه مطلب لکه څه سپورټ نشته د فنکار سړي د دې پورې چې د پاکستان ټلویزیون پی ټي وي یو ډېره غټه اداره ده پی ټي وي پاکستان پی ټي وي موږ ماشومانانو چې موږ پاکستان پی ټي وي چلیږي اوس خو په زرګاو چینلې دي او پرایویټ چینلې دي خلک ځان له خپله کمایي کوي بس بارو بارو ګرځي بهر څوک کمرشلې کوي څوک څه کوي څوک اډورټایزنګ کوي څوک څه شل کوي نو زیاتره خلک نن سبا خلک موډلینګ ته ځي په موډلینګ کې کار کوي ځکه پیسې ملاویږي او پیشن یې کوي نو څه کوي سپانسر یې کوي نو په دې چونې پیسې ملاویږي نو په ډرامه کې خو هغه سړي ته کردار ملاویږي ته به چې هغه پای سړی نو هغه به کار ورکوي او ګریجویټ نو دا د ګریجویټ خبره نه ده یو خبره دا یو نوٹ کړي یو سړی او دا زما یو عوام ته دا یو میسج کوم چې دا مو وایي چې دا انپړ دی دی به کار نشي کولی کم کار چې انپړ کوي که نه هغه لیکه پړه هم نشي کولی دا زما یو میسج دی او په دې باندې دوکه نه خوري که نه وادي انشاءالله تعالی لاندې پیل به نه راځو هسې یو خبره ده خو لکه دا موږ وایو چې د ګورنمنټ طرفه څه سپورټ نشته روغ قدرمنو کتو فنکار کې ګور خدای پاک قدرتي طور اچوي نو هغه ګور نیمایو خلکو کې وي هغه خوش نصیبه انسانان په دوی کې هغه د فن هغه ګور چې کوم دی راسي دی هغه ګور کدی تعلیم یافته وي که تعلیم یافته نه وي نو دی پر مخ باندې تلای شي د دې بهترینه مثال دا دی چې بدر صاحب د پښتو فلمانو یو نامتو کس نامتو فنکار ولی چې د ده په وجه باندې د پښتو فلمان شروع شو د دې کس تعلیم نه و لیکن له تعلیمه بغیر د ده کم حواس د ده کم شخصیت چې و په پښتو فلمانو کې هغه به په زر کال هم نسي را بلکې په پیړۍ به نسي را نو دا ملګري دا مجلس بهترینه وکړئ او په آخر کې له تاسو ټولو اجازه اخلو د ټولو د په مخه